السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل عکسونو نه 3D ویډیو والپیپر چې دی هغه ساز کړئ. مطلب که تاسو کتلی وي نن سبا 3D کم آپشن چې دی په پکس کې هغه ډیر مشهور دی. مطلب کم 3D چې دا دغه 3 ډایمنشن والا رقم باندې چې کم کسان خپل عکسونه جوړوي، نو تاسو ته به زه نن داسې اپلیکیشن درښایم چې د هغې په واسطه باندې به تاسو څه کولی شئ، بیا دغه شانتې 3D د عکسونو نه به خپل موبایل لپاره والپیپر هم جوړولی شئ. دا تاسو اوس کوم زما د موبایل په دې سکرین چې دا والپیپر ووینئ، دا خو بالکل هغه سمپل بالکل ساده والپیپر دی. نو دا مزه نه کوي، مطلب موبایل سړی بور کوي. نو زه درته نن درښایم چې دا یو اپلیکیشن د هغې په ذریعه به تاسو څه وکئ، خپل عکسونو نه به په خپله ځان له 3D والپیپر جوړ کړئ. هغه بل لا هم لګولی شئ تاسو. مطلب ډېر مزیدار، ډېر دنیا شی اپشنان دي پکې. خو ویډیو ته تلو نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، نو دا سبسکرایب کړئ، خوږ ورسره د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی دا موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به څه وکئ، سمپلی دغه ډسکرپشن ته به لاړ شئ، دغه لینک باندې، او دغه کوم اپلیکیشن چې دی دا به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې به انسټال کړئ. د هغې نه بعد چې کله تاسو انسټال کړئ، دا به سمپلی ستاسو نه یو پرمیشن غواړي. کله چې دې له تاسو دغه پرمیشن ورکړو، نو دا به څه وشي، دا به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي، انسټال شي، ټیک دا موبایل کې کولاو شي. کله چې دا تاسو کولاو کړئ، تاسو کتلی شئ اوس دا ما یو والپیپر ساز کړی دی ځان له. دغه شانتې په دې سکرین باندې تاسو کلیک کوئ، نو دا به څه کوي، تاسو سره به دغه هر څه چینج کوي. خو ډېر یو ښایسته لوک دی. تاسو کتلی شئ داسې والپیپر به تاسو چا سره اړو په موبایل کې لیدلی هم نه وي. نو ملګرو د دې نه علاوه اوس درته درښایم چې دا تاسو خپل په موبایل کې څنګه سازولی شئ، څنګه جوړولی شئ. نو دلته تاسو له یو آپشن راکړی دی، ټیک ده، دا تاسو کتلی شئ د دې جمع نشان ده، په دې باندې به تاسو څه وکئ، کلیک وکئ. ټیک ده، کله چې په دې تاسو کلیک وکړو، دلته تاسو له دوه آپشنان نور راکړي دي. یو کیمره ده او یو ګیلري ده. مطلب که ته اوس په دغه ټایم کې په دې کیمره باندې تصویر وباسي یا د ګیلري نه راولي، نو زه به څه وکړم، د ګیلري نه به یو خپل تصویر راواخلم. ټیک ده، دغه شانتې څه به وکړم، خپل یو عکس په د ګیلري نه څه کړم، راوالم. نو مثال په طور ما دا یو راواخیستو، ټیک ده، دا به د دې ځای نه تاسو څه کوئ، دا به داسې تاسو سیټ کوئ. ټیک ده، مثال په طور دونه ما دا څه کړو، د دې ځای نه ما دا سیټ کړو. اوس چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ، دا د دې ځای نه ولګېدو، ټیک ده، وشو. دغه شانتې اوس راشئ، تاسو څه وکئ، دلته کې دا تاسو وګورئ هغه تصویر دی، هغه عکس راغی، دلته کې 3D ته ما سره ولګېدو. دغه شانتې اوس تاسو دا هر څه له دې ځای نه څه کولی شئ، چینج کولی شئ ښه په اسانه طریقې سره. په دې طریقې سره څنګه، دا وګورئ تاسو دلته کې دا فوټو فریم چې دی دا تاسو د دې ځای نه سیټ کولی شئ. د دې سره علاوه کوم فوټو فلټر چې دی هغه، او اوس د دې سره د چینج چې کوم روټیشن کوي، مطلب کوم حرکت کوي، دا تاسو د دې ځای نه دغه کولی شئ، سیوا کولی شئ، کمولی شئ. مثال په طور دا ما دونه سیوا کړو. دغه شانتې اوس راشئ دې فوټو فریم له دا وګورئ تاسو، دغه شانتې پکې دونه شی فریمز دي پکې، تاسو سره کم فریم تاسو لګول غواړئ. د دې نه علاوه دا وګورئ تاسو د تصویر چې کوم فلټر دی هغه تاسو له دې ځای نه ګینه څه کولی شئ، هغه د دې ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ. دا وګورئ تاسو، دا اوس ما سپیډ کې کړو، نو دا تاسو څه کولی شئ، په خپل موبایل لپاره دغه شانتې 3D والپیپر چې دی هغه جوړولی شئ. نو ملګرو امید لرم چې ویډیو به د ټولو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.